او دا داسې عمل دی چې دومره اسان دی چې د لاس به د تلي باندې به یې لیکي او دا کس به د زړه باندې به یې راکاږي د دعا سلام په بانه باندې یا څه او پس د هغې به ته ګورې چې دا لاول به هغه مخکې ته ورپسې ګرځي او بیا به ته مخکې هغه به درپسې ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا ده د هغه ذات دپاره د هغه لوی بادشاه دپاره چا چې بیستنو اسمان ودرولی د ټول کائناتو نظام چلی د ټول مخلوقاتو خالق دی د ټول مخلوقاتو رازق دی او بیا بشمیره درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې د هغې نه پس به دعا کوو چې الله رب العزت دی زمونږ څومره مسلمانان رونه چې د دنیا په کوم ګوټ کې دي که هغه زمونږ اورېدونکي کتونکي دي او که نه دي الله رب العزت دی د هغوی هر قسم تکالیف چې وي هغه تکالیف دی الله رب په خوشحالۍ کې بدل کړي مشکلات دی ول الله آسان کړي د فلسطین د مسلمانانو دپاره او دغه رنګې نور مسلمانانو دپاره خاص دعا وکړئ چې کوم ځای کې هغوی د کفارو د لاسه په تکلیف کې وي الله رب العزت دی د کفارو د خپو نه د مسلمانانو دغه ځمکې ازادي کړي او الله رب العزت دی عالم اسلام کې امن راولي فتح او کامیابي دی ولا الله ورکړي. دوستانو بشمیره وظایف مې تاسو له د خپل چینل باندې درکړه او تاسو وکړو ډېر کسان چې کوم دي هغوی ما سره رابطه مو وکړي چې الحمدلله کار کیږي. بعضې کسان ملتا جلتا د خلکو رد عمل وي بعضې کسان وایي چې لږ ټایم یې واغستو بعضې کسان پکې لا دا هم وایي زه بار بار وایم چې زه کومه وظیفه په یوټیوب په چینل ورکم نو د هغې باره کې خو مانه دوباره د تپوس حق د چا نه جوړېږي نو دا یو ځل بیا یو درخواست کوم ځکه چې څوک مانه د دې باره کې د هغه وظیفې باره کې تپوس کوي چې کوم په هغې باندې ما ویډیو جوړه کړي چې زه سم ټکې اولنی واورم نو هغه زه بلاک کوم بیا به داسې حسابي چې بیا به د چا ډېر ضروري خبرې هم به چې کوم دی هغه به بلاک کې بیا ما سره نشي کولی. نو نننی عمل چې کوم دی دا د محبت باره کې دی او دا یو ډېر ناشنا عمل داسې دی چې له اول نه ورته ووایم دومره اسان دی او دومره مجرب دی چې خلک چې چا سره محبت کوي هغه پسې ګرځي او دا داسې عمل دی چې دومره اسان دی چې د لاس به د تلي باندې به یې لیکي او دا کس به د زړه باندې به یې راکاږي د دعا سلام په بانه باندې یا څه او پس د هغې به ته ګورې چې دا لاول به هغه مخکې ته ورپسې ګرځي او بیا به ته مخکې هغه به درپسې ګرځي. ډېر بهترین عمل دی. نو دوستانو محبت چې کوم دی دا د انسان په فطرت کې شامل دی. هر انسان چې کوم دی دا محبت هم کوي او دا نفرت هم کوي او الحب جانبین والبغض هکذا وی محبت هم د دواړو طرفونو نه او بغض هم د دواړو طرفونو نه. که ستا یو سړی خوښي ته به هم خوښي او که ستا یو سړی بدی شي ته به هم بدی شي. نو محبت هم د الله دپاره کوئ او نفرت هم د الله دپاره کوئ. د دنیا دپاره یو بل سره محبت مه کوئ چې ته وایې زه دوستانه به دې دپاره وکړم او دا د دروغو محبت حالانکې دا د زړه نه نه وي هغه ته د محبت اظهار کوي چې یاره ته په ما داسې ګران یې او فلانې فلانې مقصد یي چې یاره زه به پلانکې مطلب پوره کوم نو دغه بیا محبت نه دی دا ستا مطلب دی. او که چېرته ستا د چا سره د زړه نه محبت نو بیا به هغې دپاره د مینت او د زارې ضرورت نشته دی هغه به ستا خوښي او که ستا څوک بدي شي دا زما د خپل د ژوند تجربه ده چې ډېر ځایونو کې یو سړی زما نه دی خوښ او ما چا ته خو نه دی ویلي دا سړی زما نه دی خوښ خو ما ته په څه طریقه خبر را رسېدلې ده چې هغه چې کوم دی وایي چې یاره زمونږ ستاسو د استاد هم نه دی خوښ. نو یو خبر ذهن کې ونیسئ چې په محبت او په خواهش کې فرق وکړئ. اکثر خلک وایي چې دا قول چې کوم دی او دا معلومات نشته دي کې غلطېږم چې حدیث شریف دی که چېرته د عربو یو مشهور قول دی کوم صحابي قول دی چې الحب جانبین والبغض هکذا دا خبره غلطه ده. زما مثال یو جنۍ خوښه ده او زه یې نیم خوښ نو ګورئ خواهش او محبت کې فرق وي. اوس ګوره زمونږ یو موټر خوښ دی نو هغه موټر چې دی زمونږ نه دی خوښ هغه زمونږ خواهش دی دا حاصل کما خوښ مینه مې ورسره نه ده
یا زه وای چې یو کور مې اغستی وی او داسې یو کور مې وی نو د کور سره محبت نه جوړېږي. محبت د انسان سره جوړېږي، د انسان د بل د ځناور سره هم جوړېږي، هغه هم یو مینه محبت جوړېږي چې کوم کې روح وي. داسې ډېر خلک وایي چې یاره زما خواهش دی چې زما یو ډېره غټه بنګله وي او پای کې سویمینګ پول وي، په هغې کې چمن وي. دا خبره ذهن کې ونساتئ چې هغه خواهش دی، هغه طرف نه ځکه محبت نشته، ستا ورسره محبت نه دی، ستا خواهش دی. نو محبت د الله د رضا دپاره کوئ. تاسو کله چې محبت د الله رضا دپاره کوئ که نه، نو الله رب العزت به ګوره بیا چې کله دوستانه د الله د رضا دپاره شوه، که وروسته به مطلب راغی ستا د پیسو ته ضرورت شو، د چا سره منډې ته ضرورت شو، نو هغه دوست به سره منډه تړلی. نو راځم خپل عمل دپاره دغه رنګې که څوک د چا نه څوک دوست خفه وي، خو ګورئ د جایز دغه مینو دپاره ویم. نن سبا ګورئ مینې هم ګډې وډې شوي دي، خلک دا خبر څه نه کوي. د هغې دپاره نه زه د دې خبرې اجازت ورکوم، او که چا زما د اجازت نه بغیر یو داسې یو کار وکړو نو هغه ګناه به ورته پخپله وررسېږي. نو که داسې څوک یار دوست د چا نه خفه وي، یا وایي چې یاره دا فلانکی سړی چې کوم دی ډېر ښه سړی دی او زما سره محبت پیدا شي، یا در سره مخکې محبت وي او د نه خفه شوی وي، او ته وایي چې یاره دا اوس څه طریقه وکړم، نو اول سر کې مې ویلي دي څوک چې به مونږ باندې کار کول غواړي هغه زموږ دا واتساپ نمبر دی. څوک په خپله کار کول غواړي هغې ته اجازت دی. ویډیو به مکمل ګورئ، نارینه دي که زنانه دي، ټول ته زما طرف نه اجازت دی. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. نو دا په سایډ باندې چې کوم تاسو ته لیکل ښکاري که نه، دا لیکل به داسې وکړئ چې دا به د خپل ښی لاس په ورغه وي. دلته به دې کې به تاسو ته چپ لاس ښکاري کیمره کې، خو دا زما ښی لاس دی. د ښی لاس په ورغه وي باندې په تلي باندې به دا الفاظ ولیکئ، دا کاف او بیا درې ایکونه، بس دا پرېږدئ. تاسو باندې تاسو به دې نه پوهېږئ چې دا اوس څه دي اوس څه نه دي. اوس همداسې لیکل به وکړئ چې ودې لیکل، بیا به ولیکئ چې عطفت قلب و سمع و بصر فلان بن فلان. همدا الفاظ به ولیکئ. اوس به ترجمو پسې پرېږدئ که نه. د دې مطلب دا دی چې د هغې سترګې، د هغې غوږونه، د هغې سترګې مې وتړل. فلان بن فلان د هغه کس نوم، د هغه کس د مور نوم، فلان په اول په ځای باندې د هغه نوم، بس هغه سره چې ورسره میلاو شوي. او یا د یو کس دی ګوره که نه ستا محبت شته، خو ته وایې چې یاره زما د داسې نورم زما او د ده دا دوستانه ډېره خوږه شي نورم، بس چې غاړه ورسره میلاو کړه په څه طریقه باندې د هغې په زړه باندې دا لاس راکاږه چې را دې کپي. انشاءالله العزیز دا دومره تجربه شده شی دی. که د دې مې ته یو قصه بیان کړه، یو ملګری راغی وایي ما نه یو ملګری خفه شوی دی، بس ما ورله زر دا ولیکه چې دا مې ورله ولیکه او هغه مخکې هغه لاړه، ما ته یې څه ورسره وکړم، بس چې دا ورسره میلاو کړو، بس غاړه ورسره میلاو کړه، به دې زړه ول دا راکاږه. نو زه رالم خپل ځای کې واپس دوکان مې وایي کېناستم، بس هغه داسې لکه زه دلته ناست یم، هغه راته داسې وځه، ما ته یې مخه وه. ما ته ویل کوم دی کاري صاحب؟ خو ما وکړو. وایي تا ویل چې زر به کار کوي. ما ته څوک یادوي؟ فلان کې ما شاته وګوره. شاته چې وکړه هغه ولاړو، نو ریال شو. نو هغه اوس هم کله کله یادوي، یار قاري صاحب وایي هغه تعویض دی، بس هغه دې منم. نو دا الفاظ چې کوم تاسو ته ښکاري د نیک کار دپاره یې کوئ، د دوستانه د الله رضا دپاره کوئ، د چا سره دشمني هم کوئ د الله رضا دپاره کوئ. دشمني نه بغض ساتئ. یو سړی دی نه دی خو بدکرداره دی، غلط کار کوي، سودخور دی، دروغجن دی، حرام خور دی، غیبت کوونکی دی، نو د هغه سره تعلق ختمول هم د الله رضا دپاره وکړئ. دغه تعلق د الله رضا دپاره ختمول به دغه ختم تعلق به هم تاسو د الله اجر درکوي. نو دا ډېر زبردست او ډېر مجرب او ډېر لنډ وظیفه مې تاسو ته وښودله، به دې باندې عمل وکړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او ما په خپلو بهترینو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم. د الله په امان.